الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. مسلمانانو او د کلمې او د توحید ورونو او د الله په محبت راجمع شوي مؤمنانو، زه یو درې خبرې داسې اجمالي غوندې کومه، باید چې دې ته موږ او تاسې لږه توجه او لږ ذهن راواړوو. یوه خبره دا ده چې په دنیا کې څونه باطل پرست خلک دي، نو د محمد رسول الله نه مخکې تر دې ورځې پورې دا تاریخ را روان دی چې دوی د اسلام ګلونه وجني، خو ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغین. خو که چېرته د باطل پرستو دا عادتي او دا یې سوچي چې موږ به یو شیخ عبدالحمید شهید کړو، نو الحمدلله نن د هر موحد بچی شیخ عبدالحمید دی. الحمدلله که دی دا ټول مړه کړي، یو وړوکی ماشوم هم دی له بس دی د کتاب او د سنت د خدمت لپاره انشاءالله. دا سوچ دې ونه کړي یو سړی چې زه به یو عالم مړ کړم، بل به مړ کړم، بل به مړ کړم. والله که د تاتار په شانه یې توی کړي، خو الله هغه دعوت د کتاب او سنت په امت کې عام کوي انشاءالله. موږ دې باندې فخر کوو چې په امت کې دا یو خلک دي چې د کتاب او سنت خادمان دي. شرابي نه وجل کېږي، قاتل او زنایي نه وجل کېږي، عالم د کتاب او د سنت وجل کېږي. دویمه خبره دا کوو، هغه حکمرانان، هغه حکام وقت هغو ته موږ ویو، هغه حکامو ته موږ ویو ای حاکمانو، ای د مدني ریاست جوړونکو، ستاسې مدني ریاست دا دی چې علما وجنئ، ستاسې هغه انصاف دا دی چې علما وجنئ. د الله نه ویرېږئ، د علما وینې دا ګوره د ذهنونو ډکې دي. آخري خبره دا کومه، هغه قاتل چې هغه په شیخ دولۍ چلولي دي، هغه قاتل چې هغه نیکانې وجلي دي، زمونږ ربو موږ هغې ته سوال کوو، ای الله لاس یې مات کړي، ای الله د بچو په غم یې اخته کړي، رب العالمینه ټویلې په ملا وخیږي، الله د جهنم ورلړونې وګرځي، الله د نن ورځې نه اخوانه کړي، ستا په قهر ستا په غضبو چې تا ویلي دي چې دی له سوځونکي عذاب دی، الله دې په هغې هلاک او تباه کړي. الله بخاري پاتې شو، مسلم پاتې شو، مدرسه پاتې شو، طالبان